نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ، او نه زه قسم خورم په ملامت کوونکي نفس باندې چې هرو مرو بیرته ژوندي را پاڅول کیږي. آیا انسان دا انګیرلی ده چې موږ به د هغه هډوکي بیا راټول نه شو کړای؟ ولې نه، موږ خو ان د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو. خو انسان دا غواړي چې د قیامت څخه د انکار په وسیله ځان د شریعت د احکامو د منلو څخه په خپل وړاندې ژوند کې هم بدې چارې سرته ورسوي. د مسخرو په توګه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي؟ بیا کله چې سترګې ټیغې وخیږي او سپوږمۍ بې نوره شي او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي، په هغه وخت کې به همدغه انسان ووایي چیرته وتښتم؟ هېڅکله نه، هلته به د پناه کوم ځای نه وي. په هغه ورځ به یوازې ستا د پروردګار